سلامونه دوستانو، دا کوم اپلیکیشن چې تاسو ته ښکاري دي ته روبي نیټورک وایي. دا روبي نیټورک چې دی دا یو سوشل بلاک چین او د هغې څه مایننګ اپلیکیشن دی. ویب 3 لکه څنګه چې پای نیټورک یا بي نیټورک دی او داسې نور نیټورک چې دي هغې په شانته کار کوي. نو ما ویل چې راسئ زه دې ورته دې باندې ویډیو جوړه کړم او دا ما د دې بیکګراونډ کتلی دی. دا یو ډېر ښایسته پلیټفارم دی او په فیوچر کې به د دې هم ډېر ښایسته لکه څنګه چې د پای ښه رزلټ راووته دغسې به د دې هم ډېر ښه رزلټ راوځي. نو دا جاین کوي او په دې کې مایننګ سټارټ کوي او انشاءالله فیوچر به ډېر ښه وي. او زه ګورم د دې بیکګراونډ ګورم کوم اپلیکیشن چې تاسو ته ویډیو جوړوم په کوم اپلیکیشن باندې د هغې بیکګراونډ ګورم د هغې هر څه ګورم د هغې نه بعد تاسو ته ویډیو جوړوم. نو ټول نه مخکې به داسې وکړئ چې دا پلی سټور باندې دا روبي نیټورک چې دی دا به ډاونلوډ کړئ. چې څنګه ډاونلوډ کړئ ډاونلوډینګ نه بعد بیا دغه اپلیکیشن چې دی دې نه لاړ شئ دې باندې به کلیک کړئ او دې باندې څنګه کلیک کړئ نو دا به تاسو دا چې کولاو شي دا چې کولاو شي تاسو پکې الریډي اکاونټ دی نو بیا یوزر نیم او پاسورډ به ورکړئ نو کولاو به شي. ته خو موږ نوی اکاونټ کولاو دا د ګوګل سره رجسټر کېږي د ګوګل سره به رجسټر کړئ. د ګوګل سره چې څنګه رجسټر کړئ نو مختلف ایمیل یې ستاسو راوغوښتي د کوم جیمیل څخه چې تاسو رجسټر کول غواړئ نو هغې باندې به کلیک کړئ. هغې باندې څنګه کلیک کړئ نو بیا به ته صبر وکړئ دا به پروسس کې روان دی. نو دا د ګوګل له طرفه تاسو ته نوټیفیکیشن راغی چې تاسو په دې باندې متفق یې که نه کنټینیو باندې به کلیک کړئ چې یا زه پرې متفق یم. دې ته به صبر وکړئ چې دا ګوګل له طرفه اکسپټ شي که نه تاسو دې باندې دغه وکړه ساین وکړه کنټینیو باندې کلیک کړه چې زه پرې متفق شم دا دې اوکې شي. دا لیکلي دي 1 مومنټ پلیز وایي لږ صبر وکړئ. صبر چې وکړئ نو دا به تاسو ته دغسې کولاو شي. بیا دا پیج به تاسو ته کولاو شي په دې کې به مکمل تاسو خپل ډیټیل ورکوئ لکه اولنۍ کې ورکړي دي دا جیمیل چې کوم د جیمیل خو ما الریډي انټر کړی دی. بیا یوزر نیم لیکي نو یوزر نیم دا پوره یوزر نیم چې دی هغه نالي لکه څه اوس دلته فرض کې ورکوم دا ما نوم ورکړه دا نوم نالي نو دې څه داسې نوم به ورکوئ چې د هغې څه د انګلیش الفاظ وي او بیا ورسه یو څو انسي لکه څنګه ما زیب M0333 ورکړه دا به ورکوئ. بیا لاندې دا کنټري دی کنټري به خپل سلیکټ کړئ چې تاسو کوم ملک ته ځئ نو هغه به سلیکټ کړئ. کنټري چې څنګه سلیکټ کړه نو بیا فون نمبر دی دا فون نمبر به خپل ورکوئ موبایل نمبر به خپل ورکوئ. خو دا یاد ساتئ چې کله تاسو د کنټري کوډ دغه کوئ نو موبایل نمبر چې دی دې څه به 0 نه لیکئ لکه فرض کړه 0345 نمبر دی نو 0 به ورسره نه لیکئ هغې نه مخکې به لیکئ. دا به ورته انټر کړئ دا موبایل نمبر شو دا موبایل نمبر چې به یې لاندې لیکلي دي پاسورډ لاندې به خپل پاسورډ وکړئ داسې پاسورډ به ورکړئ چې هغه تاسو نه هېر کېږي نه داسې پاسورډ به ورکړئ. پاسورډ بیا ورکړی بیا پاسورډ به سټرانګ ورکړئ. پاسورډ نه بعد بیا دغه ریفرل کوډ ورکړی ریفرل کوډ چې کوي دغه پاسورډ یو پیر تاسو ورکړه نو لاندې بیا کنفرم پاسورډ دغسې پاسورډ لکه کوم چې تاسو مخکې ورکړی دغسې میچ پاسورډ چې کوم دی چې کوم الفاظ مخکې ورکړي دي دغسې میچ پاسورډ به لاندې ورکړئ. دا بل پاسورډ تاسو ورکړه پاسورډ چې ورکړه نو دغه لاندې ریفرل کوډ ورکړه ریفرل کوډ اکثر که تاسو نه وي نو ما په ډسکرپشن کې به لاندې ریفرل کوډ لیکلی او زه به خپل ریفرل کوډ ومخیم هغه به بیا تاسو ورکړئ نو تاسو ریفرل کوډ لازمي دی دغلته ورکړي دي ریفرل کوډ به ورکړئ. دا ګوره ریفرل کوډ غواړي دا خپل چې کوم پاسورډ او کوم دغه چې دا په ګوګل کې سیو کړئ صحیح ده ګوګل کې سیو کېږي چې بیا تاسو نه هېر کېږي نه که تاسو کوم جیمیل چې دی د ګوګل
هغې کې به دا سیو کوي چې دا تاسو نه هېر کېږي نه. نو ریفرل کوډ اوس دلته غواړي. ریفرل کوډ اوس د چا ریفرل کوډ چې دی هغه به استعمالو. نو دلته ما ریفرل کوډ ورکړه او تاسو چې جوړوئ نو بیا به زه درته ریفرل کوډ دلته منشن کړم نو تاسو به بیا هغه ورکړئ نو هغې څه به ستاسو کوم روبي رجسټر چې دی نو دا رجسټر اکاونټ چې دی دا به تاسو رجسټر شي. چې څنګه م ریفرل کوډ انټر کړو نو بیا به رجسټر باندې کلیک کوئ. نو چې رجسټر شو به دغسې واپس چې څنګه تاسو لاړ شئ هوم پیج ته تاسو دغسې تاسو به دلته ساین ان ورکړی دی. ساین ان باندې چې څنګه کلیک کوئ ګوره نو هغه یوزر نیم خو هغه یوزر نیم نه لاندې پاسورډ ورکړی دی. پاسورډ چې کوم پاسورډ تاسو انټر کړی خپل پاسورډ به ورته انټر کوئ. پاسورډ چې څنګه انټر کړو دا ستاسو اکاونټ تقریبا کولاو شو. دا ګوره دا اکاونټ کولاو شو. دا به تاسو هوم پیج ته ډایرکټ کي او د کوم مایننګ کوم دغه چې دی هغې ته تاسو ډایرکټ شوئ. دغه دی دا بیا تاسو له دغه درکړي چې زموږ مایننګ چې کوم دی دا په کومو کوم ملکونو کې په کومو کومو ښارونو کې اویلیبل دی که نه. دا وګورئ تاسو ټوله دنیا ته ډکه راښه په هر ملک او هر ښار کې د ټولې دنیا کې د دې مایننګ کېږي. دا یو پسې یو سلیکټ کړئ چې لکه کوم ښار نه یې هغه ښار به پکې سلیکټ کړئ پسې. دا مایننګ پیج چې دی دا به ډایرکټ اوس دا کوم د ګنترۍ نشان چې دی د ګنترۍ نشان چې دی په دې باندې به کلیک کړئ دا به تاسو مایننګ سټارټ شي. ښه دا باندې ما کلیک کړم بیا دغه نوټس یې راته راوړو. نوټس یې راوړو هغه ما ایګري کړه زه پرې متفق شوم او دا یې دغه راوړو د ایلن مکس باره کې څه قصه راوړله چې دغه پای نیټورک کې هغه څه انټرسټ اخیستی دی څه قصه مې یې کړله لکه څنګه کوم چې لانچ شوی دی که نه مخکې ورځو کې چې لانچ شو. او دا به سکیپ کوئ بیا دغه ګنترۍ باندې چې څنګه کلیک کوئ که نه دغه ستاسو مایننګ لاندې وګوره د 24 ګنټې بعد لکه څنګه چې پای نیټورک یا بي نیټورک دی هغې په شان کار کوي. صحیح ده 24 ګنټې بعد ول یو ټک ورکوئ او بس ستاسو اپلیکیشن مایننګ به کېږي.